نه دا یره ده چې اوبه به ختمې شي، او چې کله الله وغواړي راورېږي، او چې الله ونه غواړي نه راورېږي. دا د الله طاقت دی. ها اوس وایي چې په اسمان کې د وریځې ښکاره کېدو په وخت دعا. ګوره دا په سلسله دي چې ښه په ترتیب سره دا خبره ټوله راجمع کړې ده. یعنې اول وایي د باران د غوښتو دعا، بیا وایي د سیلۍ د راتلو په وخت دعا، اوس وایي د وریځې د راښکاره کېدو په وخت دعا، ځکه چې باران راځي د هغې نه مخکې سیلۍ او وریځې راځي. نو حدیث ته عایشه رضی الله عنها امام ابو داود راوړی دی، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى ناشئا في افق السماء، کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم د اسمان په یو غاړه په یو طرف کې وریځ ولیده، ترک العمل، نو هر کار به یې پرېښود. وإن كان في صلاة، اگر که په مانځه کې به یعنې هر څه به یې پرېښود. ولې؟ د یېرې د لاسه. ښه د هغه انسان دی، یعنی عجیبه دا ده چې دا هغه انسان دی چې دله الله دا لوز ورکړی دی او دا خبره ورته کړې ده، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، چې الله عذاب نه راولي په دې خلکو باندې چې څو پورې تر دوی په منځ کې، او بیا هم دې دومره یېرېږي د الله د عذاب نه. دا د مؤمن حال چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان، ده په زړه کې یری. بعض وایي دا بزدله دی، یره دوه قسمه وي. یوه یره د بزدلۍ ده چې دا نه ده پکار، که ګړز ګړز یې واورېدو وریځ یې ولیدې یېرېږي، ولې؟ ځکه چې بزدله دی، زړه نه کمزوری. دا یره ښه یره نه ده. یره هغه چې سړی ویېرېږي چې یره کیدای شي زموږ رب ناراضه شوی، کیدای شي د عذاب وي، کیدای شي الله موږ هلاک کوي، کیدای شي زموږ په دې ګناهونو باندې که څه الله موږ اوس رانیسي. دا یره د هر مؤمن په زړه کې پرته چې الله نه یېرېږي. او ولې الله داسې خلک نه دي تباه کړي، او داسې عذابونه ولې نه دي راغلي، او زموږ په دې علاقو کې نه دي راغلي. دا سیلابونه، دا طوفانونه خو څو پیرې راغلي دي، دا زلزلې راغلي دي، په دې تیزې سیلۍ پسې وروسته عذابونه نه دي راغلي، سختي نه دي راغلي، مصیبتونه نه دي راغلي. نو څه ګرنټي دی دې چې دا اوس چې کوم وریځ ده، نه په دې پسې وروسته عذاب او سخته نشته. دا ګرنټي خو هېڅوک نشي ورکولی چې وریځ راشي بیا زموږ د علاقو هغه وریځو خو سړی سي یروي، خو په ماسپښین کې به د تکه توره تیاره شي. دا د یېرې خبره نه ده. او ته اوسېږې د الله په دې دنیا کې، او که بره که کته که ښی او که ګس ته ځي، ته د دنیا نه وتی نه شي. همدغه ځي کې او څه زور دیم نه چلیږي د الله د زور په مخ کې، چې څه د سره کول غواړي کولی شي. یره نه ده پکار دلته. او عادیانو باندې څنګه عذاب راغلی وګوره، چې کله هغوی دا وریځې ولیدې، سوره احقاف کې الله د هغوی تذکره کړې ده که نه، وایي هغوی چې کله دا تورې وریځې ولیدې خوشحاله شو، وایي هذا عارض ممطرنا، او وایي دا پلنې پلنې وریځې چې رالي که نه دا د باران دي، ځکه چې څه وخته پورې الله په هغوی باران بند کړو د عذاب نه مخکې. نو الله وایي دا تورې وریځې د هغوی په دې کلیو او په دې علاقو چې رالي که نه، نو هغوی وایي دا خو پلنې پلنې غټې غټې وریځې رالې، او دا به بارانونه او دا به دغه. الله وایي نه، بل هو ما استعجلتم به، دا خو هغه عذاب دی چې تاسو په مخه د پیغمبر نه مطالبه کوله که ته رښتینی عذاب راوړ. سیلۍ ده چې الله وایي په دې کې دردناک عذاب پروت دی. نو ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم د وریځو نه یېرېدو که نه، او عایشې ته یې ورځ ووایي، وی عایشې څه پته لګي چې دا حق شان قصه لکه څنګه چې عادیانو سره شوی و چې هغوی وریځې ولیدې خوشحاله وي دا باران را روان دی او په هغې کې عذاب پروت. نو رسول صلی الله علیه وسلم به د یېرې نه هر کار پرېښودو، ثم یقول، بیا به دا ووایي اللهم انی اعوذ بک من شرها، یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د شر د دې وریځو نه. ښه د هغې نه بعد